چې څوکې د اوربل دی ننګې خوري او رازانګي شیخان پسې د شونډو نه پترې خوري او رازانګي چې څوکې د اوربل دی ننګې خوري او رازانګي شیخان پسې د شونډو نه پترې خوري او رازانګي دا څوک د دا پچا پسې خپه دی یا دا ولې دا څوک دی دا پچا پسې خپه دی یا دا ولې د اوښ کوڅه چې غبرغ برغه سویلي خوري او رازانګي ډېره زیاته مننه سید سالار صاحب ته په مینه باندې درې شعره ډالۍ کوم چې په سینه لاس ږدم مفتي صاحب توجه غواړم ښه په سینه لاس ږدم او شور مې په غوږونو راځي دلته څوک جاړي شور غوغا د دغه غرونو راځي په سینه لاس ږدم او شور مې په غوږونو راځي دلته څوک جاړي شور غوغا د دغه غرونو راځي په دغه کلي کې څوک شته که نه تپوس یې وکئ د دغه کلي نه درزاري د بمونو راځي په دغه کلي کې څوک شته که نه تپوس یې وکئ د دغه کلي نه درزاري د بمونو راځي سالار صاحب د دې سړي نه تپوس وکئ ډېر ناوخته راځي د دې سړي نه تپوس وکئ ډېر ناوخته راځي دا سړی چارته ځي اکثر په ماښامونو راځي ډېره مننه لکان ناست دي څو شعرونه ټیم نه لمه بس یو غزل ویم او درې څلور شعره چې لکان ناست دي روماني شعرونه دي چې ستا د خبرو سالار صاحب ستا د خبرو ستا د کار پته به وس ولګي ستا د خبرو ستا د کار پته به وس ولګي راځه چې کینو که نظر پته به وس ولګي ستا د خبرو ستا د کار پته به وس ولګي راځه چې کینو که نظر پته به وس ولګي که زه غلط وم جو خدای به په ټوپک مې وله که ته غلط وې جو بس یار پته به وس ولګي که زه غلط وم جو خدای به په ټوپک مې وله که ته غلط وې جو بس یار پته به وس ولګي د کلي لوی واړی خبر که ورته داسې ووایې سړی راغلی دی خو مار پته به وس ولګي زه په خپل هوس اواز کې صاحب دا خبره کوم ما بغاوت وکړو د ښار پته به وس ولګي صالح نادان صاحب درې شعر وایم د صدر صاحب په اجازه دا لږ سیریس لاین دی ملګرو توجه غواړم چې دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته د خلکو په سرونو کې مازغه خرڅېږي هلته وینم چې خلک ټول د لوږې نه مري په کوم وطن کې چې د غرونو نه اوبه خرڅېږي چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه په دې وطن کې په یو بل وس پښتانه خرڅېږي ټوپک یې راوړه او دوکان د کفنونو ډک که په دې وطن کې دوکانداره نور څه نه خرڅېږي عمران نظره دلته ژوند دی وکړه حق دی وکړه ګنې نو دلته په قبرونو کې غرونه خرڅېږي ډېره دلته قیامت هېڅ چا راوړی نه دی خو چې وړي دلته جنګونه وړي خماس یې ډېر څه په هنر والوي د پاکې خاورې د بلونه وي غماز ډېر څه په هنر روانوي د پاکې خاورې له بڼونه وړي خو نن تپوس د مسلمانو خاص پوښتنه کومه د ماشومانو عزتونو سره لوبې کېږي د پښتنو د غیرتونو سره لوبې کېږي نه دا چمن محفوظ دی نه خو یې ګلونه محفوظ نه مدرسې محفوظ دي نه خو مکتبونه محفوظ بل ورثه د انبیا پس خبرې کېږي موږ سپکاوي کړي ملا پس خبرې کېږي د ټولو غټه ناروا دغه بیخي شوې ده د خوب نبي په شان کې څو ځل ګستاخي شوې د ټولو غټه ناروا دغه بیخي شوې ده د خوب نبي په شان کې څو ځل ګستاخي شوې ده غیر خدا وایي مسلمان دی تش تفریح مسلمان ضمیر یې مړ دی نه نور نشته دی په ده کې ایمان او دا معلومه چې یوازې انسان یې مزه او دا معلومه چې کمزورې مسلمان یې مزه خدا سے نه د دې وطن کې مسلمان مشته دی د دې وطن په دغه خلک کې ایمان مشته دی کبیر کو اخون کو منخت د مولا کوما کمینه کرم د محمد رسول الله کوما په هر غزل کې خستاینه د مولا کوما نه داسې نه د چې بیره د اچا کوما کسر می دوی خو خبره خصفا کوما یو ځل نه پس سواری په بیا کوما نن د دې زید د غصه خو ته وینا کوما چې د محمد عربي په عشق داسې مسیم کمه بدار خېجه او خېجوا کرانه سر وهین او هاته کمی پدار خیجین اوخی جوا کرا نصر وحین اوہتا کمی او سلسلہ ٹوٹی ٹوٹی کی خدا نبی پشان قربانی مزا او دا نبی پشان قربانی مزا نفس نبی محمد رشتہ نفس نبی محمد رشتہ
دا میرا بو منبر کار دے دا مولا سیاست دل تپکار دے دا مولا دا میرا بو منبر کار دے دا مولا سیاست دل تپکار دے دا مولا اے غمازت تے ولی تم رسو زرا روانو اقتدار دے دا مولا